السلام علیکم ورحمت الله. محترمو دوستانو، که چېرته تاسې غواړئ چې خپل واتساپ ته فنګر پرنټ ورکړئ یا فنګر لاک ورکړئ، د دې لپاره چې تاسې یو چا ته موبایل ورکړئ او هغوی ستاسې پرایویټ میسیجونه یا ځانګړي میسیجونه ونه ګوري او ستاسې په واتساپ کې ونه کړای شي چې واتساپ ته داخل شي. نو دې لپاره تاسې بغیر د کوم بل اپلیکیشن په مرسته یوازې د فیسبوک د واتساپ له لارې تاسې دا کولی شئ. دې لپاره به واتساپ ته راسئ. واتساپ کې به دا درې ټکي دې باندې به کلیک وکړئ او سیټینګ ته به راسئ. په سیټینګ کې اکاونټ ته، په اکاونټ کې د پرایویسي ته، او په پرایویسي کې لاندې دلته د فنګر لاک آپشن ده، دا به تاسې آن کړئ. چې کله مو دا آن کړو نو دا به له تاسې نه یو فنګر لاک وغواړي، تاسې به فنګر لاک ورکړئ او دلته به د امیجیټلی آپشن کېکاږئ. له دې سره به چې څنګه تاسې له واتساپ نه وځئ نو دستي به واتساپ لاک کېږي او بیرته د داخلېدو لپاره به فنګر لاک غواړي. لکه زه ستاسې په وړاندې دلته وځم او بیا واتساپ ته را داخلېږم. واتساپ مانه لاک غواړي، لاک مې ورکړ، اوس بیا وځم ترې او بیا واتساپ آن کوم نو دا بیا لاک غواړي. نو په دې توګه تاسې کولی شئ چې خپل واتساپ ته فنګر لاک ورکړئ او خپل واتساپ او خپل ځانګړي میسیجونه او کانټیکټس یا نمبرونه شمیرې مو له نورو خلکو لاسرسي څخه وساتئ. مننه، تر بلې ویډیو پورې مو په مخه ښه. الله مو مل شه.